سکرټري سره یو ځای عملیات خونې ته راغلل. وروسته ماسک لرونکي کسان راغلل او دا یې بېهوشه کړی. نور دې هسې هم څه په یاد نه دي. سمه ده. تاسې به کوئ، هیله کوم زما مسلکي ژوند مه تباه کوئ. ته هم د مړي په څېر ځان وغورځوه. پام چې غږ دې پورته نه کړي. راځئ چې ځو. د وتلو لپاره ځان مړ کولی هم شم. عاقبه ته دهلیز کنټرول کړه. څوک نشته، راځئ چې ځو. امر صاحب 4 دقیقې وخت لرو، باید دننه ورشو. زرکبه د ریموټ کنټرول پم نه دی. سمه ده، زه دا لګولوم. سمه ده، موبایل مې انتن پیدا کړ. راځه چې له دې ځای نه لاړ شو. ورځه ډېره ناوخته ده، ښوونځی رخصت شو. بم خونسا کوونکي ته زنګ وهه، کېدای شي راسره مرسته وکړي. حسنه دلته راشه. همدا اوس هغه ماشومان له دې ځایه لرې کړه. هله زرکبه مخکې دننه لاړ شئ. زرکبه ماشومان هم دننه بوځئ. زرکبه هله راځه. دې خوا ماشومان هم در سره واخله. ځئ ماشومان، آفرین شاباس. ځئ. ډالر ته څه شو؟ زرکوی راځئ. زرکوی صبر وکئ، تاسې لاندې ځئ، زه هم در سره ځم. یو لینې سور دی او بلې شي. کوم یو یې پرېږدم؟ ایوه ماشومان، منډکه. حسنه دا لاوډ سپیکر ماته راکړه. حسنه دا ماشومان لرې کړه. ماشومانو ټول ارامه اوسئ او دننه لاړ شئ. پام کوئ، موافقه کېږئ. په ارامۍ سره دننه لاړ شئ. هله زر کوئ ماشومانو. سور لین مې درې سره نښتې، دواړه یو بل سره نښتې دي. نیازي مخابرو کار پایل کړه. امر صاحب ته خبر ورکړه چې مرحله ګل سوې ده. پوه شوئ؟ ډېر سوی مو دی چې ماسک مو لرې کړئ. په د سړي څه شوی ځئ؟ مړ سوی؟ ولې مړ سوی؟ ناروغ و. خدای دې وبخښي. تاسې ماته څه راکړي؟ دا خو رازوندی سو، نه ګوتای دی. غواړئ ژوندی پاتې شئ؟ ښه نو غږ دې ونه باسي. مخکې شه. کوم یو یې پرېږدم؟ ووایه چې پرېږدم. امر صاحب داسې نشم کوی، باید خپله یې ووینم. څنګه ته نشي کولی؟ ماشومانو ټول دننه لاړ شئ. شاوخوا ته ماشومان دي. هلک درکوئ. څه وشول امر صاحب؟ اوس موږ باید یو کار وکړو. یا سور یا هم شین لین پرې کوو. څه ته په تمه یو پرې کوئ؟ خدای ته پناه وړه او پرې کوئ. بام به اوس چاودنه وکړي. حاله بیړه وکړه. د پښیمان دی. شین لین پرې کوو. صبر وکړه امر صاحب. څه شوي؟ شین د خیر نښه نه ده امر صاحب. ولې؟
درانه سترګې هم شنې دي یعنې د خیر نښه نه ده لیونتوب مه کوه ممدوحه سمه ده نو ځم سورلین پرې کړم دا هم د خیر نښه نه ده هغه څنګه زما خو د فنر لوبډله خوښېږي زر کوئ دې خواته ورو وکراره ارامه سماده وشو ډېر وخت نه دی پاتې مخکې د بم چاودنې باید لاړ شو سمه ده هلئ راځئ چې لاړ شو پورته چاچې ته بیا څه وشول امر صاحب نه پوهېږم هېڅ مې زړه ونه شو ته ولې دلته ناست یې ځه لاړ شه نه کېږي امر صاحب نه کېږي تاسې غواړئ شاهي شئ او زه درپسې بیر ونیسم تر پایه پورې به یو ځای اوسو وروستی لسن یې پاتې دي امر صاحب پوهېږې چې څه کوو که نه هو پوهېږم په خدای توکل کوو حق لرئ امر صاحب سمه ده خدایه تا ته د نږدې بندګانو په درنوي موږ سره مرسته وکړه بسم الله الرحمن الرحیم مرسته وکړه خدایه خدایه ډېر شکر دی ولې که مسلمان یم ارامه اوسه ممدوحه تر اوسه نه یو مړه شوي امر صاحب اوس هم ټول ځان مو یوه ټوټه ده ښه ځای ته مو پناه بېوړه وګوره خدای موږ وساتلو ډېر شکر هېڅ چاته زیان ونه رسېد امیر صاحب تاسې ښه یئ ښه یو نیازي ښه یو نهه ګوتې له عملیات نه راوتلې اوس به یې وګورم امیر صاحب وروره ته ښه یې څه خبره ده څه شوي ناروغ خو به نه یې زه چېرته یم سر مې هیله کومه خوسېږئ ما خو نه یې نیولې وروره ته څه وایې ای وای بم دی نجیبه مرته باید هم نه اوس خبر مرکم الله الله ده ته وګوره هېڅ په سړیتوب نه پوهېږي مننه امیر صاحب موږ ډېر هیله کوم زموږ دنده هم ده مننه تاسې ته هم هلئ ماشومانو خپلو کورونو ته لاړ شئ زر کوئ دا بم به چا دلته ایښي وي ممدوحه هغه کسان چې غواړي نه ګوتی ووژني هماغه به ایښي امر صاحب بم دی ستا ملګری هم راغی امر صبر صاحب وکړه صبر وکړه ته به څه وایې د څه شي بم دی امر صاحب هم ایښی دی هو ایښی و ښه یعنې پیدا مو که هغه کسان به مو هم نیولي وي که نه کوم کسان هغه کسان چې نهه ګوته یې وتښتاوه ته څه وایه ته په چا وتښتاوه امیر صاحب نهه ګوتی نشته تښتولی دی الله درې کسانو هغه ځان سره وتښتاوه زه یې هم په سر ووهلم او بیا وشخ شوم ته څه وایې هلکه چا وتښتاوه نه پوهېږم فکر کوم امبولانس یې ویوړ ټولو ته به ریشخند شو هغه کس یې زموږ د سترګو په وړاندې وتښتوه ستاسې دا خندا ماته اشنا ښکاري تاسې کوم کار کړی چې هر څه سم دی امیر صاحب عاطفه منډه که جي پي ایس راوړه سمه ده نیازي ارامه اوسه وایي د صبر میوه تل خوږه وي موږ صبر کوو تر څو خوږه میوه وخورو یعنې دا چې د نهه ګوتې په لاس بند کې یوه څارونکې آله شته ده وای امیر صاحب تا نه باید خلک به ډار شي راځه ممدو چې لاړ شو تاسو هم ډېر پام کوو زموږ د خبر په امر مو پر ځای کېږي امیر صاحب لږ مخکې لارې دوه کېږي ته بیا ښي خواته تاو شه
مونږ چیرته ځو؟ او دومره کم عقل نه یم چې درته وایم چېرته ځو پیکاسه. که زه دا خبره درته وایم چې چېرته ځو، یعنې که د هغې کتابچې ځای در وښیم، پوهېږم چې هماغه شیبه به ما لاندې وغورځوئ. لږ څه نورم باید صبر وکړئ. هغه کتابچه ولې دومره مهمه ده؟ باور وکړه زه خو هېڅ پوه نه شوم. که د پولیسو یا رسنیو لاسته ورشي زموږ مبارزې ته به زیان ورسېږي او غلط مفهوم به واخلي او زموږ په ضد به یې وکاروي. ښه نو چې مو هغه کتابچه واخلو بیا دا سړی خوشي کوو؟ نه، یوه معامله کوو. دا به مونږ ته کتابچه راکړي، مونږ به هم ورته ژوند ورکړو. زما ژوند جمع $1,000,000 پیکاسه. چېرته به وتښتې؟ هر چېرته چې وتښتې تا پیدا کوي. زموږ ماویش چې واغه ماویش او وتښتېدې هېچا هم پیدا نه که. یو ځل بریالی شم چې هېواد نه بهر لاړ شم نو بیا کار اسانه دی. یو ساعت کې زه څنګه درته $1,000,000 پیدا کړم؟ پوهېږم ستا لپاره $1,000,000 هېڅ پیسې هم نه دي پیکاسه. هڅه مه کوه چې ما ته دوکه راکړې، که نو هغه کتابچه به هېڅکله هم ترلاسه نه کړې. بله، مهرباني وکړئ ښاغلیه. ناروغ مو واخیسته؟ هو، مونږ سره دی. اوس هغه مونږ داسې ځای ته بیایي چې هېڅوک بلد نه دي. د هغې کتابچې په بدل کې $1,000,000 وغوښتل. د یو ساعت په ترڅ کې. د یو ساعت په ترڅ کې؟ سمه ده. لار کې به هغه پیسې تاسو ته درکړل شي. کومې خوا ته روان یئ؟ شیلا لوري ته روان یو. همدا اوس پیسې درلېږم. له هغه کس سره اړیکه ونیسئ او پیسې ترې واخلئ. سمه ده. یعنې 9 ګوته یې تښتولی دی؟ چېرته یې وړی دی؟ 9 ګوته یې اوس ځان ته ډېر هوښیار فکر کوي. وایي تر څو چې ډاډه نه شم ما نه وژنئ، تاسو ته هېڅ هم نه وایم. په هر حال دا کار دې په خپله پیکاسه حل کړي. اوس به د رڼا توپال نومې خبریالې موضوع ته راشم. مخکې له وخته زه والدین د رڼا اولاده، د تیارې اولاده، ته وګوره د هر څه په اړه خبر جوړ کړی. دا خبرونه هم ډېر زیات لوستل کېږي. څو لویې پاڼو کې هم خپاره کړي دي. دا جلۍ په دې خبرو څنګه پوهېږي تورخانه؟ ښکاره ده ښاغلیه چې کوم چا یې غوږ کې څه ویلي دي. د بېلګې په توګه چا؟ بېنومه اتلانو ډلې یوه شېبه هم بېکاره نه کیني. زموږ په وسلو بیرته په موږ برید کوي. کومې رسنۍ چې زموږ په ولکه کې وي اوس هماغه رسنۍ زموږ په ضد کارول کېږي. رڼا به هم د پیسو په بدل کې خپله کړې وي. اوسنۍ یوه خبریاله کېدای شي سبا د یوې رسنۍ مشره شي. څارنوالان، قاضیان، ان وزیران هم همداسې روزي. بس دی. بخښنه غواړم ښاغلیه، خو دا د بېنومه اتلانو سازمان به موږ ته لوی سرخوږی جوړ کړي. له کله نه چې دا دعوا پیل شوې ده هغوی زموږ وزرې ماتې کړي دي. په لوړ پوړو چارواکو کې چې زموږ کوم ملګري ول، یا هغوی تقاعد شوي یا هم منفک شول. پخوا به زموږ یوه دعوا هم له یوې محکمې نه بلې محکمې ته نه تله، یا به ورکېدله او یا هم د دوسیې ټول ثبوتونه به ورکېدل او یا هم لرې غورځېدل. په یاد مې دي په ځینو دعواګانو کې مو څارنوالانو ته د اصلي مجرمینو پر ځای نور کسان ور وپېژندل. یوازې یو ځل په خپل کار کې ناکام شو، ځکه چې هغه کس له موږ نه تښتېدلی و. همداسې نه ده؟ خو هغه کس چې موږ د جعلي مجرم په توګه هلته لېږلی و په خپلې څېړنې کې وویل چې د موټر په چلولو باندې نه پوهېده. ډېر کم عقله و. یو سازمان چې هر څومره ښه او منظم وي بیا هم کله کله داسې کارونه پکې کېږي. یو وخت زموږ د دوسیې حلولو لپاره انقرې سره زموږ یوې اړیکې هم بسنه کوله. تر ټولو بده دا ده چې هلته زموږ 40 ملګري اوس د تخنیکي څارنې لاندې دي. اوس نو د رانا توپال سره څه نه کوو که څنګه؟ د هر چا پوهه توپیر لري. زم خوشحاله شوم. ته اوس تللی شې تورخانه. تاسو ته ښه ورځ. مهرباني وکړئ. ښه نو څه خبر مو راوړئ؟ هغه طبي راپورونه مې راوړل چې کایا موږ نه غوښتي وو. ته وګوره مالکې، زما لیکنې ډېر لایکونه کومنټونه اخیستي دي. ډېرو رسنیو هم دا لیکنه خپره کړې ده. خبره ډېره لویه شوې ډېره. والا آفرین. خو دا لږ څه ګواښونکي موضوعګانې دي که نه؟ څه ګواښ به لري، ولې هغوی نه وډاره شم؟ نه پوهېږم، کیدای شي ګواښ یا هم زیان درته ورسېږي. که
خبره نور هم جدي شي تا به ووژني. د همداسې کارونو له امله نور خبریالان هم ووژل شول. او والله په څه چې پوهېږم او اورم یې هغه لیکم. چېرته چې جرأت نه وي هلته بریا هم نه وي. ته وګوره دا کسان څه ډول کارونه کوي. دوی قاتلان دي، ملکې قاتلان دي. باید چې افشایي کړو او داسې لیکنې وکړو. رښتیا وایې بېلیکه باید افشا شي، خو زه ستا په اړه فکر کوم. ځکه مې داسې وویل چې تا ته زیان ونه رسېږي. ته دې هر څه باندې څنګه پوهه شوې؟ خبریالان سرچینو په اړه څه نه وایي. زه هم یو خبري چاپېریال لرم. موبایل مې هېڅ نه دی غلی شوی. بله اوه ښاغلی فاروقه، عمر مې نه کېږي فاروق انجره ته زنګ وهلی. ډېره مننه کوم، ژوندی اوسې. خورې ونیسه الپره مه کوه، ما سره چای دی. ملکې خورې ته ښایي. فاروقه زه به لږ څه وروسته تاسو ته زنګ ووهم. بخښنه غواړم. څه شوي ملکې؟ یوه شېبه. مور جانې ارامه اوسه ملکې. څه شوي؟ مور یو ګوره زیدې څه کړي؟ یوه شېبه. ملکه خالي لاس باندې په بوی شته. یوه شېبه برلوشي دا چې باید قلبي کړو. کوم پلان لرئ؟ البته چې لرم یې. هغه کس چې بریالی نه شو زندان کې نه به ته یې ووژني. نو مې څه وله یاده مې تللی هېرېږي مې. جاسوس د دې جعلي راپورونو پر بنسټ رانا ته په ورشي چې د تکراف کوونکي په څېر به ورته خبرې وکړي. د لاسه ورکړي. ته په رښتیا هم چې د شیطان مزه یې. وروسته چې کله دا راپورونه ښکاره شي بیا به څارنوال ملامت کړو چې د لیونیانو نه د شاهد په توګه ګټه اخلي. زموږ د دعوا لپاره له دې نه بل ښه فرصت نه پیدا کېږي. هېڅکله هم نه. اوس هر څه دومره اسانه نه دي. یعنې د بېلګې په توګه زما په ضد یو نه دوه نه ډېر پټ شاهدان شته. د ډېرو کسانو اصلیت به ډېر ځل موږ ته معلوم شي. باور وکړئ هغه وخت به بیا ټول موږ ته ډېرې زارۍ کوي ملګرو. خو ځینې خبریالان ډېر ضد دي، یعنې موږ ته به جنجال جوړ کړي. دی فکر یې کاوه چې په موږ به حکومت وکړي او د قلم په وسیله به په موږ بمونه وغورځوي. ومو کتل موږ ورسره څه وکړل. اوس چې زندان ته لاړه ډېر وخت به په هوښ رانه شي. اوس د رانه توپال وار دی، اندېښنه مه کوئ. تاسو ویل چې هغه خبریاله کومه عادي خبریاله نه ده. موږ باید عمومي ستراتیژي ولرو. دا هم د دې ښکارندویي نه کوي چې ښاغلیه تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ. د پلان جوړول او همدارنګه د خلکو فکر بدلول هم زما کار دی. دا کارونه مې د مې په 21مې نېټه کله چې زه زده کوونکی وم زده کړي وه. یو وخت مې ځان ته د هوښیار فولاد لقب ورکړی و. پوهېږئ ولې؟ که زړه کې هر څومره ډارېدلم بیا هم غوښتل مې د باندې خلکو ته د فولاد په څېر ښکاره شم. دا نوم مې هم د استالین نه نقل کړی و. استالین نه؟ هو استالین په روسي ژبه فولاد ته وایي. دا د استالین خبرې پرېږدئ. اوس د دې خبرو وخت نه دی پوه شوې که نه؟ زموږ مخ ته یوه بیړنۍ یو عاجله ستونزه ده چې باید یې حل کړو. 2011 کال ته د هرې ورځ په تېرېدو نور هم نږدې کېږي. وخت مو کم دی. ښاغلو پردي خلک د دولت سر ته ختلي دي. هر څه چې کوو باید زر تر سره یې وکړو. څه چې زموږ دي هغه به بېرته اخلو. څومره فاصله لرو عاطفه؟ 1-2 کیلومتره امر صاحب. کله چې د هغوی مخې ته ووځو ډېر به حیران سي. هی دلته کیڼ خواته تاوسه، لږ څه مخکې. خدای دې وکړي چې نهه ګوتی اوس هم ژوندی وي. زما پان ژوندی دی. په یاد دې دي کله چې زندان کې و موږ ته یې څه ویلي وو مامدوه؟ هو امر صاحب، د ژوند په بدل کې به یې هغوی سره معامله کړې وي. پیسې چمتو دي؟ چمتو دي ښاغلی، مهرباني وکړئ. دا دي ستا پیسې چې جالي وي یا کېدای
کېدای شي بل څه مه پکې ایښي ورو ورو زما زړه په تنګوې او د پیسو سره زه ډېر وخت ځان اداره کولی شم واکمنه حرکت وکړه ډېر نږدې سوي یم باید ډېر پام وکړو له موږ نه باید خبر نه شي ملکې ته ولې راپورته شوې تشناب ته ځم رانا سمه ده میسی تو په سره الپره صبر وکړه څه خبره ده الپره ته اوس هم کور کې فوټبال کوې ملکې الپره څه ده وکړه تاسو له لاسه ملکه خو جوړه شوه ته ښایي که نه ته ښایي ملکې خورې ته ښایي داسې وینې شوی رانا دا وینه له کومه شوه ها مورې والا زما هېڅ پام نه و زر خپلې کوټې ته لاړ شه الپره زر کوه ملکې په هوښه شه آی رانا دا خو بېهوشه شوه هله نوربانو کولونیا راوړې ای خدایه ملکې زما غږ اورې ملکې په هوښه شه هله امبولانس ته زنګ ووهئ زر امبولانس ته زر کوه نوربانو په دې نجلۍ څه وشول خدایه واخیستې حالا نو هغه کتابچه راکړه چې تا سره خدای پاماني وکړو پای اړیکې د روابط او له ما سره راشئ هلته ده هغې کوټه کې یې کېده زه به ورشم ته له نهه ګوتې سره پاتې شه کتابچه زه راخلم ښي خوا ته تاو شو که کیڼ خوا ته څه امر صاحب لارې دوه شوې کومې خوا ته تاو شو هغه نه پوهېږم فکر کوم کیڼ خوا ته کیڼ خوا هو ډاډا یا عاطفه ډاډه نه یم سیګنال ضعیفه دی که بخت له لاسه ورکړو د نهه ګوتې مړی به لاسته راوړو په دې خو پوهېږې کیڼ خوا ته امر صاحب خدای دې وکړي چې خبره دې سمه وي دا وینه یې څنګه والله هېڅ نه پوهېږم ولوېدله و مو کتل چې لاسې وینې دی وړکتون کې هم لوېدلې وه خو دومره جدي ستونزه یې نه لرله تاسې ما چېرته بیایئ زه ښه یم په دې څه شوي یو څه ووایئ راځه خورې چې موږ هم ورپسې ورشو مورې چېرته ځې موږ روغتون ته ځو ته دې ورور سره پاتې شه
هیله کوم ما خوشي کوي هیله کوم ما خوشي کوي پرېږده چې درملنه دې وشي لاس ته دې ډېره وینه ځي ته یې نه وینې بېهوشه شوې وې لورې په سختۍ مو دلته راورسولې سمه ده زه اوس بیخي ښه یم هیله کوم ما کور ته فیس الله الله ته لیونۍ شوې ډاکټر دې معاینه کړي بیا به کور ته لاړې شو هله نو نشته دا سړی په موږ ملنډې وهي کتابچه مې پیدا کړه له نښه ګوتې نه ځان وژغورئ څه وکړو په سر یې وولئ او لاندې یې وغورځوئ آخر هغه لویه شېبه راورسېده نهه ګوتیه زر په ګونډو شه زه ښه پوهېدم چې تاسې هم داسې راسره کوئ د یوې عادي کتابچې لپاره دی څو ورځې موږ ډېر وځورولو نهه ګوتیه یوې عادي کتابچې لپاره ته پوهېږې هغې کتابچه کې څه لیکل شوي ووایه څه پکې لیکل شوي که د هغې په یوې پاڼې څوک پوه شي هېواد کې به ګډوډي جوړه شي که امیدوارې ښځې ولولي ماشومان به یې ضایع شي رښتیا وایې ډېره خبره کوې نهه ګوتیه د ده سړي کار ختم که چې لاړ شو که ته یې ولولې نو ویښتان به دې ټول سپین شي هر څنګه چې وي دا ستا د پلار ده بس دی نو هسې هم مړ کېږې هر څه چې پکې بیبي دی کوکمانه پرېږده چې خپلې خبرې خلاصې کړي کوکونه مشکلې دي د وینې بهېدل لامل هم دا دی هو د ورځې مخکې یو ډاکټر ګنډلی و ډېر ښه ګنډل شوی هو ښکاري چې ډېر تکړه ډاکټر همداسې ده ښاغلی فروخ خو دا ټاپ د مرمۍ ټپ دی سمه ده کله چې له روغتون نه کور د ته ورځې لاړه مخکې شم په بیا ما ورسره برید خبرې وشو وکړو هڅه یې کوله چې ما وتښتوي لاس باندې په مرمۍ ولګېدم شفا دې وي یو څه وخت درملو ته دوام ورکړه ځان باندې ډېر پام کوه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ حالت یې څنګه دی د هغې حالت اوس ښه دی څو ورځې مخکې د مرمۍ خوړلو له امله ټپ ګنډلی و کومه مرمۍ هغې تاسې ته نه دي ویلي په هغې برید شوی د اوږې د ټپ لامل یې مرمۍ ده دا تاسې څه وایئ ډاکټر صاحب دلته راشئ په اجازه لیونۍ ښځه د هر څه په اړه پوښتنه کوي هرومرو به عاقب هم نجیب ته هم ووایي آی خدایا آی مالکې څنګه شوې لورې اوس ښه یې ښه یم هندي خورې تاسې مې هم په زحمت کړې بخښنه غواړم زما له امله اندېښمن شوی داسې مه وایه لورې هېڅ خبره نه ده راځه چې لاړې شو هله نو ووایه هغې کتابچه کې زما په اړه کوم څه شته نه ولې به ستا په اړه څه پکې لیکل شوي وي که خپله یو ځل ولولې ښه به وي ولې خبره ته غوږ نیسې ویې وله که نه چېرته دي عاطفه دلته خو څوک نشته امر صاحب موږ غلطې خوا ته تاو سوي یو ګناه زموږ ده چې ستا خبره مو ومنله بېرته تابېږم دا نو څه دي دې سړي په موږ ملنډې ووهلې
وسله دې وغورځوه پیکاسه. روحي زه دې حیران کړم داسې ښکاري چې له ناهوګتي سره مو یو ځای دا پلان نیولی و. وسله دې وغورځوه که نه نو کومه بده پېښه به رانه وشي. سمه ده سمه ده ارامه اوسه روحي وګوره غورځوم یې. ګوګمنه وګوره ښکاره ده چې دا سړی غواړي کوم څه ووایي تر څو چې پوه نه شم نه یې پرېږده. نهه خبرې د ډېرې په سختۍ وایي هر څه چې وایي زر یې ووایه نو زر کوه. تر نن ورځ پورې زما په ګډون بل هېچ هغه کتابچه نه ده لوستلې. کېدای شي هغه ستا په قسمت کې وي. دا چې تا نه ده لوستلې بیا نو څنګه پوهېږې چې په هغې کتابچه کې زما په اړه څه لیکل شوي نهه ګوتیا. ستا فکر ګډوډ دی عاکفه په دې سر ووله چې ختم شي. هڅه کوې چې ځان دې وژغورې خو ګټه نه لري ګټه نه لري. موږ ټول د هغې کتابچې افسانې سره رالوي شوي یو. که نه مې ده لوستلې بیا هم پوهېږم. اوس چې پوهېږې حاله ووایه څه پکې لیکل شوي. په ځواب یې لاندې دی ورشه خپله یې وګوره. فکر وکړه پیکاس ته ولې دلته یوازې پرېښودی د دې لپاره چې هغه کتابچه دې لاسته رانه شي. زه به یو ځل وګورم پیکاس بېرته رانغی کېدای شي ستونزه به وي. عاکفه لیونتوب مه کوه د دې په خبرو باور مه کوه چېرته نشي تللی. ته ما ته نشي ویلی چې څه وکړم او څه ونه کړم. ته هم دلته پاتې شه. هم دلته پاتې شه. مه رانږدې کېږه ومې ویل مه رانږدې کېږه. ته خو پوهېږې چې څه کوې که نه روحي. رانږدې نه شې رانږدې نه شې. داسې هڅه کوئ چې زما مشر ووژنئ که نه. روحي وسله دې وغورځوه زموږ مسله تا پورې اړه نه لري. وسله دې ښکته کړه. خپلو کسانو ته زنګ ووهه ورته ووایه چې زما مشر خوښېږي که نه نو تا وژنم. امبولانس دلته ده. منه ده چې زموږ مېلمه څوک دی. ما ته یې وسله نیولې ده. دا سړی وایي نهه ګوتې مه وژنئ. غواړي هغه خوشي. ووایه چې دا اوس دې زما مشر خوښېږي. نو زه څه وکړم؟ ما فکر وکړه ته هم فکر وکړه. هله نو ویې زه تا وژنم. عاکف ته ووایه چې شاجور یې په سر کې تشکي. وژنم خوښې مې څه وشول ستاسې پلانونه په اوبو لاهو شول که نه. روحي صحنې ته دننه شو. څه وایي مه کوه داسې مه کوه. صبر وکړه پولیسو
شرازیلا مړ شه رازیله انسان سره د وروستۍ خبرې په توګه دا کلمه هېڅ ښه نه ښکاري زما په اند ته همدلته پاتې شه زه لاندې ځم هیله کوم ما یوازې مه پرېږده هر څه چې غواړې زه یې درته وایم خو هیله کوم ما یوازې مه پرېږده صبر وکړه سړیه لومړی به دې دا فکر کړی و زه بېرته راځم لږ څه وړاندې زموږ موټر ولاړ دی هلته په تمه شه ګوکمان زنګ وهه ښه ماته یې راکړه بالش ګازه زه ټپي شوم تاسې هم وتښتئ ټپي شوې څنګه ولګېدم نو تاسې هم وتښتې پولیس هلته راغلي دي یو یې ما پسې راغی زه هم وتښتېدم پولیس دلته راغلي همدا اوس باید وتښتې دلته یوه کښتۍ ده ته خو ورته شدې خلاصوو کتابچه څنګه شوه فکر کوم هغه سوځېدلې ده هغه چې سوځېدلې راځه چې ورځه زر کم وتښتم یوه ورځ به زما لاسته راشئ هغه کسان څوک وو خاوبلي هغه څوک وو وایه څوک وو الو الو نقول لك فلوب امر صاحب نور کسان هم وتښتېده هو تاسو وکړه هغه رانه وتښتېده دا ځله ما هغوی وګټل خو موږ به دا سړی د نکاح سروې سره ګټو رانا خورې څنګه وم دا زما لومړی کار دی ته خو به مې نه یې شرمولې یوسفه زه تانه ډېره زیاته تمه لرم زما د خلاص مرستې البته خو دومره زر هر څه نه کېږي ورو ورو به وشي لږ څه صبر وکړه سمه ده خورې که تېروتنه مې کوله ماته یې ووایه سمه ده اندېښنه مه کوه درته یې وایم اوس نو ښه شپه ښه شپه څه خبره ده ته څوک یې هماغه چې ورته په تمه وي هغه لارښود یم چې تا ته رانه اولاده مرکز سره سپلی شم د څه شي لارښود ته څوک یې څوک چېرته رسوې لاس مې خوشې که ما مې ویل خوشې که لاس مې خوشې که زما خبره واوره مامدو وروره څنګه یوسفه رانا دفتر کې وه نه راووتله خپل موټر خواته لاړه هلته پورته کوڅه کې ده لومړۍ ورځ دې څنګه تېره شوه دا کار خو ډېر سخت دی رانا خور دې ژوندي وي ډېره مرسته کوي دې ژوند کې هغه یوازې ما سره مرسته نه کوي په هر حال د خدای په امان د لیدو د لیدو په هیله زبره چکه مه کړه هیله کوم زما خبره واوره زه تا ته زیان نه رسوم غواړم تا سره خبرې وکړم په نیمه شپه کې زما مخه نیسې بیا وایې غواړې را سره خبرې وکړې خبرو ته دې غوږ نه نیسم بښنه غواړم زه هم داسې یو سړی یم کوم خبرونه چې ما وویل زه باید دا خبر یا جنې هرومرو پیدا کړم او په هر څه چې پوهېږم باید دا چې ترهګر څنګه ښار ته راښکته کېږي دا چې څنګه د سیمې قبیلې جلا کوي اولویان سوني کورد او ترک څنګه پېژني او څنګه سړکونه راوتېږي زما کسان د لویې موخې لپاره
خپل ځانونه قربانه کوي. نه دا امکان نه لري.